یاره عجیبه خلک دي مړه تانونه را باندې راغورځي او بیا یې دي نه خدای دې وبخه مخکې به زنانه ولانجې پورې سړیم کوي دا کلر علم او دا نالم دا کلر علم او دا تیز دی او دا سلو دی او دا پیکر دی او دا به بلیچ وسځي نو ولې څه کېږي زه د لو سین ځم څو السلام علیکم. وعلیکم السلام په خیر راځي وروړه واده راکې را روان دي ښایسته تیز تیز رنګونه راکړه مزېدار روکې ما سره ټول رنګونه دونه تیز دي دا وګورې دا وګوره دا ټول یې داسې دا وګوره دا ټول رنګونه دي د واده د نکریزو رنګونه دي دا وګوره شاګرد راواله نور هم راواله دا ټول یې دا ټول کلرونه دي د مهندې کلر هم پکې شته وروړه که نکریزي مکریزي د هغې هم شته د جنجونو خپل رنګونه یې دا د ولیمې خپل رنګونه چې کومه دي دا ټول تانونه دي دا ستا پکې کومې خوښ اوچته وه زه به یې بس کټ کوم یې تکړه شه روکي دا څنګه دي رنګ منګ خو به دې نه ځي که نه د خیره رنګونه خو ښایسته دي خو چې رنګ منګ به دې نه ځي بد مت خو به دې نه ځي که نه ولاړ به وي که نه انځلو نه بعد نه روکې نه د دې نه رنګونه ځي نه ترې بد ځي دا خو بارانۍ کپړې دي ښه دي خو تاسو ورسره لږه ګزاره کوئ تاسو یې طلاق مال په هغه دیسي سرپو باندې په صابونونو باندې وینځئ بس تاسو یې تباه و برباد یې کړئ دلته به بیا زه بدنام یم که نه په سرو غرمو به نه خورېده بلکل او که نه سرو غرمو باندې به دا نه خورې چېرته سوري باندې په هوا باندې وچوې بیا کار ټیکي کپړې به په خپله ستاسو ټیک راځي نو دا دې خوښې شوې بلکل بس ټیک ده ځه دا یې له کټ کومه ښه دوه دې نه کټ کړه دوه دغې نه دوه د دې نه دوه د دې نه درې د تور نه کټ کړه ټیک ده ځه دا چاکلیټي مې راله کټ کړه چاکلیټي دا ټول یې له کټ کوم به چې کومې ستا خوښې ما ته ووایه ښه مزېدارې ګزاره به هم نسه کومه ښه چې واده خالي ده ستا خالي چې ده کومه ستا خوشحالي ده زما خوشحالي ده مهرباني دا واده روکې صحیح شي مهرباني بس صحیح ضرور بیا هم تابعدار یم بیا هم تابعدار یم خوشحال اوسه خوشحال اوسه السلام علیکم. وعلیکم السلام په خیر علیجي صاحب روکي زمونږ کلي کې یو غریب سړی مړ دی او تا له راغلم بس الله دې وبخښي حاجي صاحب و جنازې له بېدر شم خو ما څه خو لاسه شته نه که سوال له راغلی نو ما خو اوس دوکان کولی وکړه زه سوال له خو نیم راغلی کفن ده نه اخلمه ښه روکې کپنې خو راسه شته خو ګوره دوکان لږ برانډ دی ټیک ده راشه چې ته وښیمه راځه روکې ما سره کپنې دي که نه خو لکه ښه کپنې دي خدای شته یو دا دی وای خدایه خیر یو دا دی دې ته داسې وګوره او یو دا دی خو دا شی چې کومه دی که نه دا به په ذمهوارۍ وي لکه د دې ذمهواري شته دی پوهېږې پي صاحب کفن خو ښه دی خو په څو دی یاره چې تا وې چې غریب سړی دی که نه نو زه خیر زه به پکې د خپل جیب نه یو 200-300 روپۍ نقصان تاسو وکړمه او پکې زما د اړخه شي خرڅو خو یې ګران اصل کې خو بس ته یو 10,000 روپۍ راکړه یو کپن به تېل راکټ کړم ما خو دلته بیې کړو دلته یې راته په 4,000 روپۍ ویلې او ته راته 10,000 روپۍ وې نو تا ته خو مه ووایې که نه چې دا لږ برانډ شیز دی او برانډ دوکان ته م راغلی ټیک ته په 4,000 روپۍ خو به ته کپن والې خو که ساري بوشړې کړي بیا به څوک ذمهواري د خدای مسلمانه دا به زه یو کال ګارنټي علم دا به یو کال کې بوشړې نه کوي ګوره تیز وي ته پې پرهیز کوه چې دا اخوا دیخوا خوراکونه نه کوي دا خو ستا پلار دی ستا د سر سوری دی که دا د نه لاړو نو بیا به اسم وي تا ته پته لګي ده ته 2 ځل هارټ اټیک شوی دی او ګوره که 3 ځل ورته وشو نو بیا به ني پرهیز خو نه کوي خو که چېرته خیرات وي که ده ته یې ویلي او که نه یې ویلي دا ورځي څوک و ډاکټره یو مشوره راله راکړه به زما خو دا مشوره ده لاول خو به یې د خیراتونو نه بند کړې دې مړي ژوندي له په خپله ځه په ده باندې به دا غټې غټې جرګې کوه دویمه دا خبره چې غټه غوښه زم نری غوښه هم پې بنده که دا غوښې مخې کبان مبان چرګان مرګان یو شي ده نه ونه خوري بس سبزي وله ورکوه او شیدلې شي نه پې خوره ډاکټره تا خو موږ له ټوله ورځ کار کوي په سبزۍ کې خو دونه طاقت نشته نو بیا به موږ څه کوو خی بس د آخرې زمانې دا اولاد دي که نه چې ګیره سپینه شي هم پې تاسو کارونه کوئ دا انسان دی څه مشینري خو نه ده په ده مړې ژوندې کوه ظالمو دا کارونه نور ته کوه دا تی عمره ته نه دی دا بس دا پرېږده دا ماف که لږه ډاکټره دا چې څومره بار یې دا ښي
ولې چې ټول ورځ ماشومان واړه زاړه ټول وخي نو دې نه دا ښه ده چې څومره باري کله یو بوټي ته بیلچه نیولي کله بل بوټي ته نیولي کله په چرګانو ګزارونه کوي د ده د لاسه موږ د حیا نه خلاص شو نو چې څومره باري موږ پرې خوشحاله یو نو کار ټیکي ډېره د افسوس خبره ده ته چې به په ورکوټوالي بیمار شوې د ژمي د سختو شپو کې ده به په اوږه کړې او ډاکټر له به یې یوړې د تا څه خوارۍ زارۍ کړي دي بله دا خبره نه دوی جنګ جګړې نه کوي دوی کور کې نصیحت کوي او جنګ د څه د وجې نه کوي تاسو د دوی خبرې نه اورئ د دوی په اړه باندې ډېرې خبرې څوک وسه کښېنی نه چې دوی سره یو له 20 منټه خبرې وکړې والله ډېر دې خفه کړم ډاکټر صاحب تا خو زما سترګې کولاو کړې د نن نه بعد به زه خپل پلار ته په بد نظر نه ګورم د خدای دپاره ما ته بښنه وکړه بس الله دې وبخه مونږ به دې څه وبخو مونږ هم بخلې او الله دې وبخه خو ګوره داسې کار دی چې مور ستا جنت دی او پلار دی د جنت دروازه ده نو د دې دواړو به خیال ساتي اوس ټیک ته مور د ناراضه ده او پلار د ناراضه دی نو که مور ستا جنت دی که نه او پلار د جنت دروازه نو چې جنت دروازه ته بند دی نو په کومه به جنت ته ځې لکه په کومه به ځې ته ما په دې پوهېږه داسې مثل خان دي باړی خو نه چې ور وبختې او بس په غلا به دې شلتالیان روشو کول نه روکې دا قصې قطاري دلته نشته دی ښه ډاکټر صاحب ته چې بار ته تللی وې دا ته څه له تللی وې ته خو ډېر زیات تکړه شوې نو ما خو دلته MBBS وکړو او د ډاکټرۍ غټ کورس پسې بار ته لاړم نو هلته مې ډیګري حاصله کړه او دا دې رالې ستا په مخ کې ډاکټر یم د پلار علاج مې له وکړو ښه ډاکټره د MBBS سره دی سبق هم وایه نو د خدای مسلمانه د MBBS تا ته د کباړ کار ښکاري څه